بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې زه پر لوی لار باندې ګاډی چلوم. اکثر اوقاتو کې ټرافیک والا یا پولیس والا موږ په عذابوي راګرځوي. زموږ سره د موټر د چلولو ټوله اسناد او کاغذان دا موجود وي، خو د هغه باوجوده دوی زموږ څخه پیسې غواړي. که چیرې موږ پیسې نه کوو نو بې عزته کوي مو، ذلیله کوي مو، ځنډوي مو. نو آیا دغه پیسې ورکولو باندې زموږ غاړې بندیږي؟ په دې باندې به الله جل جلاله موږ ته عذاب راکړي. محترم وروره، ستاسې د دغه سوال جواب دا دی چې تاسې چې غیر قانوني کار نه کوئ او دغه ظالمان مو راګرځوي، نو تاسې کولی شئ چې دغه د لارې وسپو ته اډوکې ور واچوئ او ځان ځینې خلاص کړئ. یعنی و دغو پولیسو ته او دغه ټرافیک ته چې غیر قانوني طریقه باندې تاسې راګرځئ او پیسې درڅخه غواړي، تاسې کولی شئ چې د خپل ځان او د عزت د بچاو په خاطر باندې، د خپل ځان او د عزت او د مال د ساتنې په خاطر باندې و دوی ته پیسې ورکړئ، ځان ځینې خلاص کړئ. یعنی د الله جل جلاله څخه د امید دی چې تاسې به په دغه عمل باندې نه ونیسئ. ردی محتار د رشوت ورکولو 4 اقسام راخسته دي. 4م قسم یې دا دی چې سړی یو چاته یو څه مال ورکي په دې خاطر باندې چې د شر څخه ځان وساتي، د شر څخه ځان وساتي یا مال وساتي، خپل عزت وساتي. دغه قسم رشوت ورکول باندې د الله جل جلاله څخه د امید دی چې د انسان به نه ونیسي. نو تاسې هم صرف د خپل ځان د بچاو یا د عزت د بچاو د ساتنې په خاطر باندې دا پیسې ورکوئ، نو ستاسې غاړې نه ورباندې بندیږي. البته دی نو د دوی دپاره د دنیا هم هلاکت دی، دنیا هم تباه ده، ځکه د ټوله ملک نظام یې باندې خراب کړی دی په دغه رشوت اخیستلو باندې، او آخرت یې په دې خراب دی. په آخرت کې د دوی دپاره عذاب په دې دی چې دی رشوت اخیستونکی دی. د رشوت اخیستونکي دپاره به د محشر په ورځ باندې سخت عذاب وي، د جهنم اور به د ده دپاره. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په رشوت اخیستونکي باندې لعنت ویلی دی. تاسې ځینې وتلي یاست د ضرورت په خاطر باندې او دوی کې داخل دي، دوی د الله په قهر و غضب باندې لړلي دي. ردی محتار جلد 5 صفحه 312 کتاب القضاء دا مسله راخسته ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.